السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. محترمو، یوه مسئله بله چې بعضې خلک واده وکړي او هغه بیا له خپلې ښځې نه تړل سوي وي، معنا کله ښځه چې وکړي بیا له هغې سره جماع نشي کولی، سحر پې باندې سوی وي. د دې دپاره کم شی ډېر مفید ده؟ نو محترمو، یو څو شیان د دې دپاره مفید دي. یعنې په چا سحر سوی یا په ښځې باندې یا په نر باندې، چې کله په دوی باندې سحر سوی وي نو بیا دا سړی د خپلې ښځې سره جماع نشي کولی. نو څه وکړي چې دی د خپلې ښځې سره جماع وکړي؟ نو محترمو، د دې دپاره دغې مسئلې ته نشره وایي. که په چا سحر سوی وي او بیا دا دفعه د سحر وکړي، دې ته کتابونو کې نشره وایي. دغه د دفعه د سحر په سحر باندې څنګه ده؟ روا ده که ناروا ده؟ ناروا ده. یعنې داسې یو چا باندې سحر سوی او هغه ساحر ته ورسي دفعه د سحر بیرته په سحر وکړي، دغه جواز نه لري. علامه ابن الحجر په فتح الباري کې هم دا مسئله لیکلې، علامه بدرالدین العیني عمدة القاري کې هم لیکلې ده، علامه ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین کتاب کې هم دغه مسئله ذکر کړې ده. نور ډیرو علماو د مسئله کې خپلو کتابونو کې ذکر کړې ده. اما بالفرض که چیرته په چا سحر سوی وي، دفع د سحر په قرآن او په حدیث یا په داسې یو شي باندې چې هغه جایز وي، یو له هغو شیانو نه کم یو ده. علامه ابن الحجر فتح الباری کې لیکي، ابن بطال مالکی چې دا هم د بخاري شارح ده، هغه وایي که په چا سحر سوی وي، سړی وي، نو وایي داسې چل دی وکړي، 7 دانې پاڼې دې راواخلي د بیرې د ونې نه، من صدر اخضر شنه، فیدقه یوه تیږه دې کته کېږدي، ورې پاس کېږدي، 7 پاڼې دې راواخلي، دا 7 پاڼې دې د 2 تیږو په مابین کې وټکوي او آیت کرسي دې هم پې باندې وایي او قوافل هم، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا الکافرون او قل هو الله احد، دا دې پې باندې وایي. ثم یحثو من، بیا دې اوبه پکې واچوي، یعنی هغه چې وټکولې بیا دې هغه راواخلي په اوبو کې دې واچوي. نو چې په اوبو کې واچولې 3 لپې اوبه دې ترېنه وچکي، نورو باندې دې غسل وکړي، نو الله پاک دغه سړي ته صحت ورکوي. ابن حجر وایي وهو جید للرجل اذا حبس عن اهله، کوم سړي باندې چې سحر سوی خپلې ښځې سره معامله نشي کولی، دغه کار دی وکړي. او بله طریقه دا ده، بله طریقه هم علماو کتابونو کې ذکر کړې ده، وی داسې چل دی وکړي، د لرګیو د وړوکیو لرګیو نه دی یا قصب، نل موږ ورته وایو چې هغه مشقي خط سړی پې کوي، دغه قصب یا مطلق لرګي چې سړی یو ګېډۍ راجمع کړي، د ځان سره راواخلي یو څه، او داسې یو تبر راواخلي چې هغه 2 سرونه لري، فأس قدبان لرګي دې راواخلي، واړه واړه نري نري، او تبر دې راواخلي چې 2 طرفه ولري، یعنې دواړه طرفه یې تېره وي، یو طرف هم دا بل طرف هم، تبر دې په منځ د دې لرګیو کې کېږدي. ثم یؤجج نارا، بیا دې بل کې ور، فی تلک الحزمة حتی اذا ما حمل فأس، کله چې دا تبر که ګرم سو، استخرجه من النار، له اور نه دې راوباسي. چې کله یې له اور نه راوویسته، کم سړي باندې چې سحر سوی خپلې ښځې سره معامله نشي کولی، نو همدغه تبر چې همداسې ګرم وي، تشې متیازې دې پې باندې ور وکړي، نو چې پې باندې ور ویې کړې، الله پاک ورته صحت ورکوي. نو دا هم ډېر مفید ده، وایي الله به یې په خپل فضل باندې جوړ کړي. 3مه طریقه دا ده چې کله سړی د خپلې ښځې نه تړل سوی وي، نو د پسرلي په وخت کې دی باندې هغه ته وځي دشتې ته، نو په دشته کې او په باغونو کې چې کوم ګلان دی پیدا کوي، دا ګلان دی راټولي، په یو پاک لوښي کې دی واچوي، ویجعل فیها ماء عذب، خوږې اوبه دې هم پکې واچوي. خوږې اوبه دا معنا یعنې پاکې اوبه چې تروشي نه وي، اوبه دې راواخلي. ثم یغلي ذلک الورد فی الماء غلیا، بیا دې جوش ورکړي دغه اوبو ته، دا ګلان دي چې پکې اچولي یسیرا لږ، ثم یمهل، بیا دې یو څه مهلت ورکړي، حتی اذا فطر الماء، کله چې اوبه یخې سوې، افاض علیه، په ځان دې راتوی کړي، فانه یبرأ باذن الله، الله پاک به روغ جوړ کړي. دغه علامه بدرالدین عیني هم لیکلې، علامه شهاب الدین آلوسی په تفسیر روح المعانی کې هم لیکلې، علامه ابن الحجر فتح الباری کې هم لیکلې په 6م جلد کې، علامه ابن الحجر عسقلانی په
شپږم جلد 878 صفحه کې هم دغه لیکلي. علامه قسطلاني او علامه ابن بطال هم دغه مسأله لیکلي او علامه کرماني هم دغه مسأله ذکر کوي. نو دا ډیره مفیده ده کوم مسلمانانو ورونو باندې چې سحر سوی وي دغه. او یوه خبره بله هم شته ده، قطب الارشاد کې لیکي وي که چیرې په چا سحر سوی وي، مثلا یا ښځه یا نر تړل سوي وي، نو بیا دې وایي داسې چلو کي هګۍ د 3 دانې جوش کي، یعنی مسلوقي کې دې کړل سي، بیا د پوستکی تر لرې کړل سي، په توش قلم د دغه آیات پې ولیکي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. دا آیات د 3 هګیو باندې په توش قلم ولیکي على الريق، په نهاره باندې دې هره ورځ یوه خوري سحري. نو نر دې پاره دا ده که نر تړل سوی وي، او د ښځې دپاره دا ده والارض فرشناها فنعم الماهدون، په 3 هګیو باندې په نهارې باندې دې خوري. هر مسلمان رور، هر عالم، هر طالب، هر محصل، هر معلم رور، هر چا چې دغه مسایل واورېدلې باید ځان سره زده کړي یو بل مسلمان ته پې فایده ورسوي. خپل ورور په دعا کې یاد ساتئ. اخوکم فی الله عبدالحمید الحماسی الکابلی الموسوی الدیوبندی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.